تازه خبر په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا پر پاکستانی پوځیانو زبردست برید شوی دی. دا چې څومره پاکستانی پوځیان پکې وژلي دي جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. په شمالي وزیرستان کې ځانمرګي برید 25 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه ځانمرګي برید د شنبې په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د کجوري امنیتي پوستې سره د ماړی پټرولیم کمپنۍ پر موټریز کاروان شوی دی. د پاکستانی چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دغه ځانمرګي برید له امله یو پاکستانی عسکر او د ماړی پټرولیم کمپنۍ اړوند 15 کسان وژل شوي دي. د دوی په وینا په ټپیانو کې 7 تنه د IFC سرتیري او 15 تنه د ماړی پټرولیم کمپنۍ کارکونکي شامل دي. د پاکستانی امنیتي ځواکونو خبريالانو ته ویلي چې دغه ځانمرګي برید د یو زرنج موټر سایکل په واسطه ترسره شوی دی. د دوی په وینا پاکستانی سرتیرو له شمالي وزیرستان څخه بنو ته حرکت کړی و چې په لاره کې له یاد برید سره مخ شول. د یاد برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی دی. دا په داسې حال کې د تیرې جمعې په ورځ دغه هیواد په بلوچستان ایالت کې په کولو ولسوالۍ کې د سړک غاړې مین په چاودنه کې 2 پاکستانی سرتیري وژل شوي وو او 3 نور ټپیان شوي وو. د دغه چاودنې مسؤلیت د بلوچستان لیبریشن آرمي په نامه د بیلتون غوښتونکو ډلې په غاړه اخیستی. د کوهلو په ولسوالۍ د بلوچستان ایالت له مرکز کویټې شاوخوا 300 کیلومتره ختیځ ته پرته ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی چې وسلوالو او بیلتون غوښتونکو ډلو د بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.